الله تعالی لاک لاک شکر دی د الله تعالی فضل و کرم دی. نن سي دا تاسو زما مخې ته څه اینه لګیاي دا د انګور یو غټ شاپر پروت دی. افغانانو ورونو خويندو ګوره یو ملګری راغلی او ماشاءالله د هغې د کور والا څه مسله وه د سحر او ډېر انتهایي سخت سحر و. ډېرو خلکو پې خواریانې کړې وې، ډېرو خلکو ستړی کړی و، ډېرو خلکو ته قسمه قسمه دمونه او قسمه قسمه پیسې تینا د غریب نه لګېدلې وې. کړاونه ډېر شوي د الله تعالی د تحدیث بن نعمت په طور باندې ویما دا تحفه دا راغله زما مخې ته غټه شپږ کیلو انګور دي. نه یعنی دومره غټه تحفه چې څوک ساته راوړي او چاته دومره د زړه مینه ښکاره کوي، خو معنا ده چې الحمدلله د الله تعالی فضل و کرم دی، خدای پاک فایده کړې ده. د سحر مریضو داسې عام دمونه مې ورته ښه اوږده اوږده وکړله، خو د عامو دمونو سره یعنی یو څه فیصد به ګزاره وشوله، دا نه چې ګزاره به نه کېده. هفته دوه هفتې به سات تیر شو د مریضه، خو مستقل علاج ونه شو. بیا الحمدلله د الله تعالی په فضل و کرم سره تقریبا دا څلورمه شپه ده چې مریض ته مې لوی دم وکړلو. په لوی دم کې حساب کتاب داسې وي چې په هغې کې مثلا 3-4 غنټې ولګي. هغه 3-4 غنټو کې د الله تعالی لاک لاک شکر دی. بیا د الله شکریه ادا کومه، دا زما څه کمال نه دی، دا د الله رب العزت فضل دی او د خدای پاک تقسیم دی چې چاته یې ورکي. نو بس د الله وایي دا برخې ازلي دي، نه په زور نه په سیالي دي، په ټنډه دي او په منډه نه دي. نو دا د الله تعالی عطا ده، د الله تعالی ورکړه ده. الحمدلله خور ته فایده وشوله، بالکل جګه جوړه ده. په تحفه کې ماته د انګور راولېږله. نو کم خلک چې د داسې سحر متاثره وي چې همیشه کړېدلي وي، همیشه دردېدلي وي، اگر چې زما سره وخت ډېر زیات نه وي، د ډېر کموالي د وخت نه زه وټسپ ته جواب نشم ورکولی، زه د چا رینګ نشم اوچتولی. خپل رینګونه د ملګرو رینګونه هم پکې مس کېږي رانه، یعنی د والد صاحب رینګ مې رانه کله ناکله مس شي، بیا راته غوسه. خو به هر حاله کوشش به مې دا وي چې هر یو مریض ته پوره ټایم ورکما، هر یو مریض ته د هغه علاج هم ښه وکما او د هغه مسله معلومه کړم چې څه مسله ده. انشاءالله د الله تعالی نه ښه امید لرو چې خدای پاک فایدې ورکوونکی دی. دم زمن کار دی، شفا د الله پاک کار دی. انشاءالله خدای پاک به شفا درکوي او ضرور به درکوي.